جی السلام علیکم څنګه تاسو ټول الله مو ښه ساتئ الله مو باد ساتئ او زما سره چې کومې مسلې شوې وي سعودي عرب کې زه د هغې وضاحت کول غواړم. زه د پښتنو نه او د مسافرو نه ډېره زیات خوشحاله یم. د هغې نه زه مطلب هېڅ قسم ګیلې نه کوم ولې چې هغې زه هر لحاظ سره سپورټ کړی یم. پښتانه او مسافر د الله پاک هر ځای کې آباد ساتي. ما سره چې مسلې راغلې وي هغه کوم چې د سعودي پولیس دی هغې ما سره مسلې کړې وي چې تاسو خواجه سرای تاسو عمره نه شئ کولی، تاسو باندې عمره حرام ده. ټیک ده، هغې زه ډېره زیاته عذاب کړی یم او الحمدلله ما عمره وکړه. الله پاک ته چې څوک نږدې الله پاک هغه خپل کور ته غواړي او الله پاک ته تاسو ټول باندې رحم وکړي. الله پاک تاسو ټول خپل کور ته وغواړي او الله پاک تاسو ټول باندې خپل کور دیدار وکړي. او کوم خلک چې ما باندې سوالونه وچتول هغې ټول به زه ټایم سره جواب ورکوم. ډېره مننه جي، شکریه. انشاءالله ملګرو تاسو ته به یاد وي ګل چاهت چې کله عمرې له لاړه هلته په دویمه درېیمه ورځ باندې هغې یو ویډیو وکړه په کوم کې چې هغې ویل چې زما سره دلته په عمره کې کوم ظلم زیاتې وشو. څه الزامات هغه په حکومت لګول دي او څه چې کوم دی هغه د پاکستان په عوامو باندې په هغه وخت کې لګولي وو. اوس د هغه الزاماتو نه منکره شوې ده. وایي چې آیا زما سره کوم پښتانه چې دي هغوی هېڅ هم نه دي کړي. یعنې تاسو په یو ویډیو کې به کتلي وو طارق شیر نومي کس چې کوم دی کوم یو ټیک ټاک سټار سوشل ورکر دی په هغې باندې الزامات لګولي وو چې آیا دا څه چې کېږي نو دا د دې د وجې کېږي. د هغې نه پس تاسو ویډیو هم وکته په کوم کې چې اوس وایي چې آیا د سعودي عرب حکومت نه زما ګیله ده، هغو په ما څه الزامات کم زیاتې وایي راسه کړی او داسې قسمه خبرې کوي. خو وایي د پښتنو نه هغه زما ګیله نشته، پښتنو ورونو یې ما له ډېر عزت راکړلی. نو آیا پهله په پښتنو باندې الزامات لګوي، وایي چې آیا ما حج ته نه پرېږدي، عمرې ته مې نه پرېږدي، دلته په جاړه شي خلکو ته په سوشل میډیا غوبل شروع کړي. بیا اوس راشي اوس وایي پښتنو په ما باندې. نو تا باندې چې پښتنو تاسو ته څه نه ویلي، تا ته څه نه ویلي، نو تا بیا ولې چې دی دا جړاګانې او پښتانه دې بدنامول. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. نوی کوم پیغام چې راغلی او په هغې کې چې وایي چې آیا په ما باندې چې کوم الزامات او کوم ظلمونه څه چې شوي دي نو د سعودي عرب حکومت باندې تور لګولی دی. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به مې لا وګورو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.